دې خو یو خبره د مور او پلار لازمی ساتل یاد پکاري چې کلم د خپل بچی تاسو د کورونو نه تاسو رخصتوي نو زمونږ علما فرمایي زمونږ بزرګانو دا فرمایلی دي چې د مور او پلار لا پکار چې دا یو آیات د قران چې دی دا خامخاوي دا یو آیات چې دی دا چې تاسو وایي او د خپل بچی د کور نه رخصتوي نو ان شاء الله علما فرمایي کتابونو دالي کړی دي چې دا تاسو دا بچی چې دي ان شاء الله دا به تاسو ته په حفاظت سره واپس شي او کچره تاسو دغه شان بغیر د دعاګانو نه رخصت کې نو د دې بچو ته هر قسم نقصان رسیدي شرن سبا حالات داسې دي ماشومان باروزی کوړته او پسې مړ وروړي پته وته لګي چې تختول دي نو مور او پلار دا آیات کریمه چې کوم دی کله تاسو بچی مدرسې ته زی سکول ته زی نو دا آیت شریف چې دی دا وای چې تاسو دا بچی تاسو ته الله په حفاظت کې را واپس کړي هغه آیات کریمه څه دی فالله خیر حافظ وهو ارحم الراحمین دا آیات کریمه مور او پلار لویل بکاری چې کله د دې بچی د کور اوزی ک سکول ته زی ک مدرسې ته زی د نن سبا حالات مطابق مور او پلار لا پکار دي چې دا آیت چې دی دا خامخاوي